شروع شوله. یس اوقاف سے محترم څنګه الحمدلله مولوي صاحب ته ښه جوړې صحت دې ښه ده. د ازادۍ مبارکین درته وایي. تاسو دې مبارکي وایي وروره. بس دا اوقاف سے محترم دی، هغه بل حماد سے محترم دی. حماد او دې خوا څوک دی؟ دا چې دی ستر جنرال مبین مارشال صاحب. مارشال لا نه دی خیر نږدې دی ورته تر اوسه ما د سلام سلام سلام. هاي ورته جوړ تازه انګريزانو خبره هاي شیری دی هغه هاي والا نه ښکاري. اما به تاسو ته ویل یو کس مانه پوښتنه کړې طالبانو وخت کې هګۍ په څو وې نو ما ورته ویلي چرګې ټولې تښتېدلې وې هغه وخت هګۍ نه وې. نو نن سبا بیا چرګې په تښتو دي. میدان هوایي کې دومره ډېرو ښو پلاران یې لاړل دوی ته څه وتښتېده څه پاتې شول. دوی ته وایي چې ځئ مه چېرته ځئ وروره دغه هېواد کې د عزت ژوند وکړئ د وقار د کابل هوایي ډګر حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر او دام فاتح ځواک مخته روان دی. دا چرګې چېرته تښتېدلې دي جنرال اوقاف صاحب محترم دا مخکې فاتح ځواک دی. د فاتح ځواک عسکر دي او موږ سره په ګزمه وتلي وو. اخوا دېخوا په هېوادوالو وګرځېدلو د هغوی پوښتنې مو وکړلې هغوی ته مو ډاډ ورکړئ اطمینان مو ورکړه د خوښي مو ورسره ولمانځله. موږ سره جنرال صاحب محترم هم دی تشریف فرما دی دلته. بالکل اوس به نو نوځو ډایرکټ هوایي ډګر ته که نظامي برخې ته او نظامي قرول ګارنیزون ته زو بیرته ځو. صحیح څه کوو زه خپل جي ته ځم تاسو مه کوزېږئ. ښه ته اوس وضاحت ورکړم. مینوال ته وضاحت چاته ورکړم دا یې بله کې بلا کې ما بریال کې دې کم دي دا چې دي کم نه دي خو دا بخیلان نه راځي ده به هغه هم دي که بیرته یې تر وخت هغه کې بلا خو یاره دوی ټولو ته مبارکي وایي. What is this? It is power bank. Power bank. It is راځي It is the man. دا چې دی مړ دی که نه بې جانه دی. حماد صاحب دې خوا ته وګوره هېوادوالو ته مبارکي ورکړه. وعلیکم السلام طالب جانه په خیر جوړ ته ستاسو دې مبارک شي جوړ ته سوی جوړه خیر و شکر څنګه صحت ښه دی و شکر دی. څلور سل څه شی څلور ته اوس نه رسي درې په درې دي درې په دې خو زیات دی خیر ته سلام وکړې ته به زه وکړم